درې سیزونه الله ته ډیر خوښ دي. تعجیل الفطر، تعجیل الفطر، ماښام چې کله وخت داخل شي بیا به رستوالی نه کوي، تادي به کوي. تعجیل الفطر، اسې به وخت نو باسي، وخت داخل شوی دی، اذان شوی دی، ته بیا هم ناسې روژه نه ماته نه. تعجیل الفطر، ماښام روژه ماتي کې تادي کول دا الله ته ډېر خوښ دي. روژه ماتي کې تادي کول، خو داسې تادي نه چې وخت لا نه داخل شوی تا پې وراړم شوی، داسې تعجیل نه چې وخت داخل شي د هغې نه پس بیا دغه مه کوه، بیا صبر مه کوه. واسې نه چې نو وخت نه مخکې د مجمع د تاوی کې راتاوی، نو خیال کوه. تعجیل الفطر بل و تاخیر السحور، پیشمنی کې رستوالی کول. الله اکبر، دین دین دی. په ماښام روژه ماتي کې تادي کول، و تاخیر السحور، او په پیشمنی کې رستوالی کول. خو ګورې دومره رستوالی نه چې شکی شي، چې هسې نه چې اذان در باندې شوي. ګورې دومره تاخیر بم نه کوي چې بالکل د اذان ټیم ته ورسي. او الله دې رحم وکړي، نو خدای دې زمونږ د دې خلقو هغه پخوانۍ روجې قبولې کړي، نو د قبلېدو نه وي. وی اذان کېږي زر زر اوبه څکوي، اذان په ختمېدو دی، شابه زر زر پکې اوبه وڅکه. اے عوامو، اے مسلمانانو، ځان په مسله پوه کوئ. اذان د روجې د بندولو دپاره نه کېږي، اذان د مانځه دپاره کېږي. او دا د فقه مسله ده. اذان هله کېږي چې کله وخت داخل شي، د وخت د داخلېدو نه مخکې څوک اذان نه کوي. نو اذان چې کېږي نو دا وخت داخل شوی، نو چې اذان شروع یې ته خوراک کوي، او د اذان سره دې بند که، نو اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کېږي. دا روژه دې نه ده شوي، دا روژه به بیا نیسي. او که نه ځان په مسله پوه کوې. اذان د منځ دپاره کېږي، د اذان نه مخکې مخکې خپلې روجې بندوئ. نو و تاخیر السحور، په پیشمنی کې تاخیر کول، دا عادت الله ته ډیر خوښ عادت دی. خو ډیر به نه لیټ کوئ. ما درته ووي چې لږه فاصله وي نو ستاسو د اذان په منځ کې 10 منټ فاصله ساتئ، 15 منټ فاصله ساتئ، ډیره فاصله مه ساتئ. بس و تاخیر السحور، پیشمنی رستو کول، دا الله ته ډیر خوښ دی. وی د روجې بس او د څنګه برکتی چې سړی څنګه پاسې پیشمنی نو ملائک او د الله د طرف نه پې رحمتونه شروع شي، رحمتونه. او دویم وضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة، دریم عادت چې الله ته خوښ دی کېښودل د یو لاس په بل لاس فی الصلاة، په مانځه کې چې سړی داسې ودرېږي، دا یو لاس داسې په بل لاس باندې کېږدي په مانځه کې. الله وایي دا درې عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا ډېر خصلتونه، دا درې خصلتونه مې د خپلو بندیانو ډېر خوښ دي چې ماښام په روژه ماتي کې جلتي کوي، په پیشمني کې رستوالی کوي، او په مانځه کې ودرېږي او یو لاس راته په بل لاس باندې کېږدي. الله وایي دا عادتونه مې ډېر خوښ دي. نو دا عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا عادتونه مې ډېر خوښ